بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. باب دې په بیان د فضیلت د کمزورو مسلمانانو او فقراو کې جمع د فقیر د والخاملین اهم معنا کمزوري خلک د دې فضیلت بیانوي چې ګوره کمزور مسلمان فقیر غریب مسکین گمنام مسلمان د دې فضیلت د الله په نسبانه. قال الله تعالى الله تبارك وتعالى فرمای واصبر نفسك مع الذين تکلک خپل ځان داغه کسانو سره دعون ربهم چې هغه دعاګانې غواړي د خپل رب نه بالغدات والعشي سبا بیگا یریدون وجو چې هغه غواړي رضا د الله ولا تعدوا عیناک عنهم او تماړه خپل سترګې د اغینا. سورۃ کهف 28 نمبر آیات. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه روایت ده قال فرمایدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما د نبی رسول الله نو ورېدل چې فرمایله الا اخبركم باهل الجنه ایز تاسو ته خبر نه درکوم په جنت والو باندې کل ضعیف متضعف هر کمزور مؤمن متضعف معنی چې کمزور ګڼل کړی شوی خلق پی غصی کوي او کمزوری گنی او دسی اهمیت نور کوي. لو اقسم علی الله لا برو کچرت په الله قسم اخری الله قسم کی بری کوي. څنګه مثلا کله سی وی چې قسم په الله الله بنن باران کوي مسکیږي به لو اقسم علی الله لا بر الا اخبرکم باهل النار اذ تاسل پور والا باندې خبر ندر کوم کل عتل جواز مستكبر كل عتل هر هغه چې سخزړی كل عتل عتل بد زبانه ته ویل کیږي جواز غلیظ القلب ته وایي او یا جواز هغه چاته ویل کیږي چې زړه سختی او په مزل کې کبري او مستکبر معنا متکبر. دسی انسانان به الله ورته بوزي چې هغه بد زبانه می سخت زړه می او کبرم کوي. متفقون علیه. العتل چاته وي الغلیظ الجافی هغه سخت چې جفا کون کوي. او جواز بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة وهو الجموع المنوع جمع كون کے منع كون کے. وقيل جاول الضخم المختال في مشيته دا ویل کیږي هغه غټ کستا ضخم غټ ته وي ضخیم چې هغه کبر کوي په مزل کې. وکیل چا ویلی القصیر البطین چې لنډی او غټ خېټی لنډ او غټه خېټی او داسې کبر او د غرور مزلونه کوي. هو عن ابي عباس سهل بن السعد الساعدي رضي الله عنه روایت ده قال فرمایدا مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم تیرې دی او سره په نبی رسول الله باندې وقال لرجل عنده ولو سيد جدا غسرو جالس الناس وما رأيك في هذا استارد مبارك سرايدا. فقال رجل ولو سري من أشراف الناس غرد خلقنا هذا والله حري وإذا قسم فلا لائق ده ان خطب ان ينكح کده چا باندې جرګه وکړه په نکاح بوله لور ورکي. وان شفاع ان يشفع که شفارس یو که خلک شفارس قبلې وې دا دسي سړی دی چې ګوره دسي
یو منل شوی سړی دی. فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی شو. ثم مر رجل آخر بیا بل سړی تېرېده. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ما رأيك في هذا د دې په باره کې ته څه وې؟ فقال هغه یا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمین دا یو سړی دی د غریبانو مسلمانانو نه. هذا حری دا لایق دی ان خطب که چرته جرګه وکړي الله ينکح په نکاح به ورس څوک ونه کړي. وان شفع که شفارس وکړي الله یشفع شفارس به قبول نشي. وان قال او که چرته وایي ان لا که خبرې کوي ان لا یسمع لقول څوک به خبرو ته غوږ کښېنه دي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هذا خیر من ملء الارض مثل هذا وای دا غوره دی په ډکه ځمکه باندې د دې بل نه. لکه دا یو طرف ته شړه ځمکه ده او بل طرف ته ډکه ده. نو وای دقه شانتې دا کس چې دا غریبه چې څوک کوله لور نه ورکوي څوک یې شپارس نه قبلوي خبرې ته غوږ نه ږدي دا د هغه نه ډېر غوره دی. متفق علیه بخاری مسلم کې راغلی دی. قولو دا قول ستای کې لیکلي چې متفق علیه بیا ورپسې څه لفظ راوړی دی؟ ها نو متفق علیه وی بخاری مسلم راوړی دی. قولو دا قول حری هو بفتح الهاء وكسر الراء وتشديد الياء اي معنی څه د حقیق لایق دی. وقولو دا قول شفاعه بفتح الفاء. د حدیث مقصد د هغه دا دی چې ګوره غریب رب العالمین ته ډېر محبوب وي کله چې دین پکې و. بیا هم د باب سره مناسبت د فقیرانو فضیلت. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه روایت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال د نبی رسول الله روایت نقل کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی احتجت الجنه والنار جګړه شوله د جنت او د وره. وقالت النار ور ویل فی الجبارون ما کې به زورور خلک متکبره والمتکبرون فی الجبارون ما کې به زورور خلک والمتکبرون او کبرجن. وقالت الجنة جنت ویل فی الضعفاء الناس ما کې به کمزوري خلک و مساکینهم مسکینان. فقضى الله بینهما الله تعالی فیصله د دې په منځ کې وکړه. جنت تسول انک الجنة ته جنت رحمت زما رحمت ارحمو بکی منشاو زرحم کوم پتا باندې منشاو پچا چې وغواړم. انک النارو عذابی او ته ور زما عذاب اعذبو بکی منشاو ز عذاب ورکوم پتا باندې چاته چې وغواړم. ولیکلیکما علی ملئها او د دواړو په ما باندې ډکول دي. رواه مسلم. ګوره باب سره مناسبت دا دی چې الله جنت ته ویلې جنت څه ویلې فی الضعفاء الناس ما کې به کمزوري خلک او الله رب العالمین به جنت جهنم دواړه ډکوي او دا دومره پراخه دي تر دې چې کله جنت ته خلک لاړ شي بیا به پکې خالي ځای پاتې شي. حدیث کې راځي الله به ولا نور مخلوق پیدا کړي دغه شان جهنم فتقول هل من مزید. حدیث کې راځي حتی یضع الرحمن قدمه مهربان ذات به پکې خپل قدم کې دي فتقول قط قط. وعن ابي سعيد وعن ابي هريره رضي الله عنه روایت دی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال د نبی رسول الله روایت نقل کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انه لیات الرجل السمین یقینا را بوستل شي او چاق سړی سمین العظیم چاق او غټ یوم القیامه پر ورځ قیامت لا یزن عند الله دا باندې تول کیږي پنيز د الله باندې جناح بعوده په اندازه وزر ده د ماشي د وزر قدرې به د هغه اهمیت نه ښه. متفق علیه. نو ګوره الله رب العالمین د انسان شکل ته نه ګوري بلکې رب العالمین د انسان هغه دین ته ګوري تقوا ته. ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله د انسان زړه او عمل ته ګوري. متفق علیه. وعنه رضی الله عنه او د دې ابو هريره جون روایت ده ان امراتن سودا
كانت تقم المسجد یو توره ښځه وه چې هغه به مسجد جارو کوه. تقم المسجد معنی څه؟ تکنسه وتنظفه. تقم قمامه اصل کې جارو ته ویل کېږي. او شابن یا ځوان و ففقدها او فقده. ففقدها نبی علیہ السلام ناغه ښځه ورکه شوه یا فقده دا الګ خپله ورک شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فسأل عنها او عنه نبی علیہ السلام د دې ښځې تپوس وکړه یا د دې سړي. فقالو هغې ویل ماته خو مړ یا ماتت. قال وی فرمایلا فلا کنتم آذنتمونی زم ولې نه خبرولم. فکأنهم صغروا امرها گویا کې هغې کمزوری ګڼلی و وړوکی ګڼلی و د هغې کار. امرها او امره ځکه چې یا سړی یا ښځه وه. وقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دلونی علی قبره ما ته قبر راوښیه یا علی قبرها فدلوه ورویښود فصلی علیه مونځ یې پرې وکړه. ثم قال به فرمایل ان هذه القبور مملوءه ظلمه دا قبرونه ډک د تیاری نه دی علی اهل په خپل اهل باندې څوک چې پکې اوسېږي. وان الله تعالی ینور حالهم الله تعالی رڼا کوي هغې ته بصلات علیهم د وجې د مانځه زمانه په هغې باندې. متفق علیه وی الله زما د مانځه په وجه باندې رڼا کوي. قولو دا قول تقم هو بفتح التاء وضم القاف ای تکنسو جارو کوي. والقمامه څه ته وایي؟ الکناسه جارو کولو ته. آذنتمونی بمد الحمد ای اعلمتمونی زه به خبر کړی وی. نو د حدیث مناسبت د باب سره چې ګوره غریب کس د نبی علیہ السلام مرضی په قبر باندې وته جنازه کوي. دا فائدت معلومه شوله چې د مسجد جارو کولو اجر. دا فائده معلومه شوله چې په قبر باندې جنازه کولی شي. وعنه رضی الله عنه روایت ده قال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی رب اشعث اغبر ډېر کرته بابر سر به دوړي به پرتی مدفوع بالابواب خلق به دروازو کې نه پریدي شړی به. لو اقسم علی الله لا برو کپ الله قسم مخری الله به بری. رواه مسلم. نو ګوره چاته وسپک نه ګوري. بعضی خلک دسی چې بس ګوري با چې یو دسی سړی چې له غوړ پړی او لږ مالدار نو د ډېر اکرام هم کوي او د ته به دغه هم کوي. لکه دې وخت کې بیخي دا یو د خلکو دغه جوړ شوی دی چې غریب سړی څوک داسې توجه ورله نه ورکوي. غریب ته ګوري هم نه چې ځاله کته څوک یې له. دا ډېر خوشي صفت دی. غریبانانو خلکو سره تعلق ساتل، د هغوی سره راشه درشه کول، هغوی ته دعوت ورکول. مالدار خو هسې په خېټه موړي. مالدار دی یا مال راشي یا دې رانشي. غریب غم کوه که اجر ګټې. وعن اسامة رضی الله عنه روایت دی عن النبي صلی الله علیه وسلم قال د نبی علیہ السلام نه روایت نقل کوي چې د الله پیغمبر فرمایلی دی قمت علی باب الجنة وایي زه ودرېدم قمت علی باب الجنة نبی علیہ السلام فرمایل د جنت په دروازه باندې ودرېدم. معراج واقعه ذکر کوي چې په هغه کې نبی علیہ السلام بره تلی وکړه جنت جهنم دواړه دي. فاذا عامه من دخلها نو په دغه وخت کې عام هغه څوک چې هغې ته ور داخلېدل السوق والمساکینو مسکینانو واصحاب الجد او هغه واصحاب الجد محبوسون او کم چې خاوندان د مالداریو وای دا بند کړی شوي حساب دپاره. غریب څه خو څه نه وي که نه چې اوس حساب ورسره اوږد وشي نو په دې وجه غریبانان مخکې جنت له ځي. او مالداره څه حساب کېږي ښه ستا هغه ځای کې بنګله وه، هغه ستا پلازه وه، پلازه کې څو چته و، څو دوکانه و، تا دا دوکان په 100 روپۍ باندې ورکړی. دا روپۍ چې تا را جمع کولې بیا دې کې زکات ورکوو که نه، دا روپۍ تا کم ځای نه سرمایه راوړې وه. نو بس دا خو چې دنیا کې هم د سره څوک کوي هم ډېر وخت پې لګي. وایي عادي سره دیو به ځکه بند کړی شوي حساب به اوسه کېږي. هغه واقع به دې اورېدلي که نه یو کس و بالول په نوم باندې.
نو هغه ویل چې کله د قیامت ورځ شي که نه تبۍ ګرمه کړې وه چې راځه دې باندې ګورو که نه بس قیامت راولو چې اوس حساب کوو. نو بس بهلول همداسې ور ټوپ والی او دی ویلې زه یمه بهلول یو مې کچ یو مې کش کولو بیا دی ترې را دنګلي بل ته ویلې ورخېجه اوس. نو ګوره په دنیا کې په یو تبۍ باندې ته داسې نشي کولی او د قیامت 50,000 کاله ورځ چې پای کې به ته ولاړې. خلاصه دا موږ دا نه ویو چې ګنې مالداري غلط شی دی، مالداري ښه شی دی دین چې ورسره وي ښه بیا هېڅ خبره نشته بیا ته هم بهلولې. خو دا چې ته مالداره یې او دین للته ورکړې دین څه د غم نه بیا نقصان دی. وایي اصحاب الجد محبوسون مالداره خلک به بند شوي غیر ان اصحاب النار سوا د هغې نه چې اور والا قد امر بهم الی النار په هغې باندې به حکم وشي اور ته. وقمت علی باب النار او وایي زه ودرېدم په دروازه د اور باندې فاذا عامة من دخلها النساء اکثره ښځې ور داخلېدلې. والله اوس وخت کې چې د ښځو ته وګورئ ته به چې بلکل یاره لایق د دې دي چې اور ته لاړې شي. الحمدلله نیکانې ښځې هم شته مسلمانانو داسې ښځې چې هغې کې د الله یېره وي. بعضې ښځې داسې چې هغې که دین هم کوي نو د خاوند د یېرې د وجې نه خاوند سیټ ټکې ده خاوند د چا قبر کې نه څملي. یو ښځه که چې خپله مسلماني وه او که موږ قرآن او حدیث وګورو نو په هغې کې دا خبره ذکر کوي. لکه قرآن کې هم الله وایي د سورة النساء کې فالصالحات قانتات حافظات للغیب. بعضې ښځې داسې چې هغه که دین زده کوي که هر څه د نر غونته کې د سړي غونته کې به خپل کار کوي خو دا خبره به نه چې خبره ورانه کړي. نو اوس وخت کې دا د زنانو فتنه انتهایي مخ په وړاندې روانه انتهایي په عروج په بازارونو کې په مارکیټونو کې چې ورشي دا مارکیټونه ټول والله د زنا اډې دي سمې او مخلوقاتي ورته را روانې دا زنانه نه ستر شته د دوکاندار نه حیا شته نه پرده شته بس قلارې به ورسره ناست دي ګپونه یو. موږ په دې وجه باندې د بازارونو ته او د دوکانونو ته رړم نه کېږي خو بس خپلې زنانه موږ نه لېږو ښه کله هم الحمدلله موږ زنانه بیخي قطعا د مارکیټونو او د بازارونو ته نه لېږو. که څه ضرورت یې خپله راوړو خپله چې زو بیا خو حالات دي نو خپله هم بیا هلته داسې ولاړې چې بس ځان مې راغونډ کړی مجبوري نو اوس سیټ ته ولاړې خو زه ښایي که بیا هم موږ ورشو نو لږ دغه کوي چې لکه زه بس استاذ راغی نو بس بیا او داسې کس ته ورځو چې هغه موږ پېژنو چې هر یو له ورځو نه. نو خلاصه مقصدي ټکی دا و چې نبی علیه السلام وایي فاذا عامة من دخلها النساء ډېرې پکې زنانه پرتې وي. وجه څه ده؟ زنانه اصل وجه هغه فتنه ده او بس دې فتنه کې مخلوق راګیر دی. متفق علیه. الجد جد بفتح الجیم الحظ والغنى مالدارۍ ته وایي. وقول دا قول محبوسون ای لم یؤذن لهم بعد فی دخول الجنه. محبوس معنی داره چې دې ته اجازه نه ده ورکړه شوې د دې نه وروسته په داخلېدلو د جنت کې.